چې ترمنځ مو همغږي او اعتماد وي که په امن ځوان او ټولنه، جوان و جامعه چې د دین او د وطن ګټو ته ژمن وي چې ترمنځ مو همغږي او اعتماد وي که په امن هېواد د امن کور شو هر زړه ټکور ټکور شو پیغام د لوی څښتن تعالی په سپیشلی نامه د شریعت غږ راډیو قدر منوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې ټول براته یو سوکاله خوشاله او آرامه ژوند ولرئ. دا د یو ځل بیا ځوان او ټولنه خپرونه پیل شوه. په دې هیله چې له پیل څخه تر پایه مو ملتیا وکړئ او خپرونه او د خپرونې محتویات مو هم را سره د خوښې وړ وګرځي. درنو اوریدونکو، په نن خپرونه کې به را سره د ځوانانو د پرمختګ د عواملو په اړه واورئ چې کوم عوامل د ځوانانو د پرمختګ لامل ګرځي، د ځوانانو لپاره ولې مهم دي او په ټولنه کې کوم ارزښت لري. د همدې موضوع لپاره مو د دیني عالم نظر، یو تن کارشناس، د څو ځوانانو نظرونه او په یاده برخه کې له یو تن استاد سره د معلوماتو لپاره لنډه مرکه هم مه هیروئ. ځوانان د هرې ټولنې تر ټولو مهم، فعاله او اغیزمن قشر ګڼل کیږي. د هیواد سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او کلتوري پرمختګ تر ډیره بریده د ځوانانو له وړتیاو، پوهاوي او سالمې روزنې سره تړاو لري. که ځوانان له سالمو امکاناتو، مناسب روزنې او مثبت چاپیریال څخه برخمن شي نو کولی شي ټولنه د پرمختګ په لور بوځي. خو که له ستونزو، بې عدالتۍ او بېلارۍ سره مخ شي نو ټولنه له جدي خطرونو سره مخ کیږي. له همدې امله د ځوانانو د پرمختګ عوامل پیژندل او پیاوړي کول ډیر ارزښت لري. د ځوانانو پرمختګ یو پراخه او پیچلی مفهوم دی. د فردي او ټولنیز پرمختګ په ساحو کې شامل دی. ځوانان د ټولنې یو مهم او ځواکمن برخه دي چې د هغوی فزیکي، رواني، اجتماعي، تعلیمي او اقتصادي پرمختګ کولی شي ټولنې ته نوي ارزښتونه، حل لارې او نوښتونه وړاندې کړي. درنو اوریدونکو، په همدې اړه له دیني عالم مولوي صدیق الله ناصح څخه اورو. ټکور ټکور شو پیغام د امن امن نور مړ د جګړې اور شو. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نو محترمو مسلمانانو، الله جل جلاله دې مونږ او تاسو په ټولو عرصو د زندګۍ کې کامیاب ولري. نو د مونږ ځوانانو ته یو پیشنهاد ده او په اصطلاح د ځوانانو د ترقي او د پرمختګ عوامل، یو له عواملو د پرمختګ د ځوانانو نه هغه ده چې ځوانان په علوم عصري او دینی کې باید پرمختګ ولري. ځوانان چې کله د هغو علمي سطحه کمه وي او ټیټه وي نو هغه هر شي ته په اصطلاح ناروا ته او روا ته دا ورته معلومات نه کېږي، لاس اچوي نو بالاخره بیا جای ته هم نه رسي. دویم، د ځوانانو باید عقیده ډېره محکمه وي چې که دې ته فکر وکړو چې دغه دویمه خبر مو ارتباط له اولې خبرې سره محکم لري، هغه دا چې کله د ځوانانو علمي سطحه جګه شي نو عقیده هم ورباندې محکمیږي. ځکه الله جل جلاله قرآن کریم کې فرمایي چې انما یخشى الله من عباده العلماء. علما چې دی هغه د خدای جل جلاله نه ډیر ویریږي. نو چې کله د ځوان د علمي سطحه جګه سوله نو هغه بیا له خدای نه ویره پیدا کوي. چې له خدای نه ویره پیدا کړه عقیده یې محکمیږي. او ځوان باید په خپل ځان باندې ډیر کلک باور ولري. ځوان باید داسې یو څوک وي چې لوړ هدف ولري او الله جل جلاله به بیا د لوړ هدف ته رسي. هم کله چې یو څوک لوړ هدف ولري او سره له دې لوړ هدف نه بیا دی جد و جهد و کوشش هم ولري نو الله جل جلاله به دی هغه خپلې موخې ته رسوي. نو الله جل جلاله دې د مونږ او تاسو د ټولنې ټول ځوانان خپلو رواو مشروع هدفونو ته ورسوي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. پیغام د امن امن نور مړ د جګړې اور شو. د ځوانانو د پرمختګ په بهیر کې د ټکنالوژۍ رول، ټکنالوژي او د زده کړې د فرصتونو پراختیا،
ټکنالوژي د زده کړې د دودیزې لارې په بشپړه توګه بدل کړی دی. پخوا زده کوونکو یوازې د ښوونځي، استاد او کتاب له لارې معلومات ترلاسه کول، خو نن ټکنالوژي د زده کړو نوې دروازې پرانیزي. آنلاین زده کړې او نړیوال لاسرسی. د انټرنیټ له لارې هر ځوان کولی شي د نړۍ له غوره پوهنتونونو څخه وړیا یا ارزانه کورسونه واخلي. د ویډیو لیکچرونه، ډیجیټل کتابونه او تعلیمي اپلیکیشنونه شتون لري. زده کړه اسانه او د هر چا لپاره د لاسرسي وړ ګرځولي. د ژبو زده کړه، مسلکي مهارتونه او حتی د پوهنتون کچې مضمونونه اوس د موبایل له لارې ترلاسه کیږي. د زده کړو کیفیت لوړول. ټکنالوژي د زده کوونکو د اړتیاو مطابق شخصي زده کړه برابروي. مصنوعي ځیرکتیا AI د زده کوونکو د کمزوري او ځواک په اساس ځانګړي تمرینونه وړاندې کوي. د انټرنیټ پروګرامونو له لارې زده کوونکي د تجربې پر بنسټ زده کړه کوي چې دا د یاداښت ځواک زیاتوي. ټکنالوژي او اقتصادي پرمختګ. ټکنالوژي د ځوانانو لپاره د کار او عواید نوي فرصتونه رامنځته کړي دي. هغه ځوانان چې ټکنالوژي کې مهارت لري د بازار په سیالۍ کې ډیر بریالي وي. د نوي اقتصاد دروازې. آنلاین سوداګرۍ، ډیجیټل مارکیټینګ او سافټویر جوړونه د ځوانانو لپاره د عاید نوي سرچینې دي. یو ځوان کولی شي له خپل کور څخه نړیوالو شرکتونو ته کار وکړي. د ټکنالوژۍ له لارې د کوچنیو کاروبارونو مدیریت اسانه شوی چې د ځوانانو د نوښت کچه لوړوي. د نوښت او ابتکار وده. ټکنالوژي د ځوانانو د خلاقیت لپاره پراخ میدان برابروي. د موبایل اپلیکیشن جوړول، ویب سایټونه، روباټونه او ډیجیټل حل لارې د ځوانانو د نوښت پایلې دي. ډیری نړیوال شرکتونه د ځوانانو له همدې نوښتونو څخه رامنځته شوي، لکه فیسبوک، یوټیوب، ټیک ټاک او داسې نور. ټکنالوژي او ټولنیز بدلون. ټکنالوژي یوازې اقتصادي او تعلیمي بدلون نه راولي، بلکې د ټولنیز ژوند په جوړښت کې هم ژوره اغیزه لري. د اړیکو اسانتیا. ځوانان کولی شي له کورنۍ، ملګرو او همزولو سره په چټک او اسانه ډول اړیکه ونیسي. ټولنیزې شبکې د نظریاتو تبادلې، د تجربو شریکولو او د ګډو پروژو ترسره کولو زمینه برابروي. د ټولنیز پوهاوي لوړول. د ټولنیزو رسنیو له لارې ځوانان د نړۍ له حالاتو، علمي پرمختګونو او ټولنیزو مسایلو څخه خبر پاتې کیږي. د ټولنیزو کمپاینونو په مرسته ځوانان د چاپیریال ساتنې، روغتیا، تعلیم او نورو برخو کې مثبت بدلون رامنځته کوي. د ځوانانو د غږ رسیدل. ټکنالوژي ځوانانو ته دا توان ورکړی چې خپل نظرونه په نړیواله کچه شریک کړي. ویډیوګانو او ټولنیزو رسنیو له لارې ځوانان د ټولنې په مهمو بحثونو کې برخه اخلي. ټکنالوژي او مسلکي مهارتونه. په معاصره نړۍ کې د ټکنالوژي مهارتونه د هر مسلک لپاره اړین شوي دي. ډیجیټل مهارتونه د اړتیا په توګه د کمپیوټر کارول، انټرنیټ، سافټویرونه او ډیجیټل وسایل د هرې دندې لپاره بنسټیز مهارتونه دي. هغه ځوانان چې دا مهارتونه لري د کار په بازار کې ډیر ژر ځای پیدا کوي. د مسلکي پرمختګ چټکتیا. ټکنالوژي د زده کړې او کار ترمنځ واټن کم کړی. ځوانان کولی شي د آنلاین کورسونو له لارې په څو میاشتو کې هغه مهارتونه زده کړي چې پخوا کلونه یې غوښتل. ټکنالوژي او روغتیايي پوهاوی. ټکنالوژي د ځوانانو په روغتیايي پوهاوي کې مهم رول لري. د روغتیايي معلوماتو ته لاسرسی. د روغتیايي اپلیکیشنونو او ویب سایټونو له لارې ځوانان د تغذیې، ورزش، رواني روغتیا او ناروغۍ په اړه دقیق معلومات ترلاسه کوي. د ټکنالوژۍ له لارې د ډاکټرانو سره آنلاین مشورې ممکنې شوي. د رواني روغتیا ملاتړ. ځوانان د فشار، اضطراب او خپګان د مدیریت لپاره ډیجیټل وسایل کاروي. د ملاتړو ډلو او مشورتي پلیټفارمونو شتون د ځوانانو لپاره د ذهني آرامتیا سرچینه ګرځېدلې. ټکنالوژي او امنیتي ننګونې. سره له دې چې ټکنالوژي ډېرې ګټې لري، ځوانان باید د هغې له خطرونو هم خبر وي. د معلوماتو محرمیت. ځوانان باید د خپلو شخصي معلوماتو د خوندي کولو لارې زده کړي. د جعلي خبرونو، سایبري بریدونو او آنلاین فریبونو پیژندل اړین دي. د وخت مدیریت. ټکنالوژي که په اعتدال ونه کارول شي د وخت ضایع کېدو لامل کیږي. ځوان باید د ټکنالوژي د کارولو لپاره منظم پلان ولري. ټکنالوژي د ځوانانو د پرمختګ په ټولو برخو کې ژوره او پراخه اغیزه لري.
له زده کړې نیولې تر اقتصاد، ټولنیز ژوند، روغتیا او مسلکي مهارتونو پورې. ټکنالوژي د پرمختګ انجن ګرځېدلی. هغه ځوانان چې ټکنالوژي په سمه توګه کاروي د راتلونکي د رهبري کولو وړتیا پیدا کوي. ټکنالوژي د معاصرې نړۍ د بدلون تر ټولو ستر ځواک بلل کیږي. د هغې اغیزې یوازې په اقتصادي یا علمي برخو پورې محدودې نه دي، بلکې د ټولنې د هر قشر په ځانګړي ډول د ځوانانو په پرمختګ کې ژور بدلونونه رامنځته کوي. ځوانان د ټولنې هغه قشر دی چې د نوښت، زده کړې، تولید او ټولنیز بدلون اصلي محور جوړوي. له همدې امله ټکنالوژي د دوی د فکري، مسلکي، اقتصادي او ټولنیز پرمختګ لپاره د محرک په توګه عمل کوي. پیغام د امن امن نور مړ د جګړې اور شو. تعلیم د ځوانانو د پرمختګ په مهمو عاملو کې شمیرل کیږي. د پوهې او مهارتونو ترلاسه کول د ځوانانو د ژوند لوری ټاکي. په دې کې د ښوونځي زده کړې، د پوهنتون زده کړې، مسلکي روزنه او د ژوند تجربې شامل دي. ځوانان باید هغه مهارتونه زده کړي چې په راتلونکي کې هغوی سره مرسته وکړي ترڅو په مختلفو مسلکونو کې بریالي شي. اقتصادي پرمختګ د ځوانانو لپاره د یو ثابت او مستقل راتلونکي لپاره مهم دی. د دې لپاره اړینه ده چې ځوانان د خپلو مالی چارو اداره کولو پوهه ولري، بریالي شي. ځوانانو ته باید د نورو سره د همکارۍ او احترام په اړه زده کړه ورکړل شي. په همدې اړه د یو تن کارشناس صدیق الله توتاخیل نظر اورو. نور پای تر رسیدلی د هغې لمبې زور شو. نور پای تر رسیدلی د هغې لمبې زور شو. پیغام د امن امن نور مړ د جګړې اور شو. سلامونه او نیکې هیلې ټولو درنو اوریدونکو ته. صدیق الله توتاخیل یم د کابل ښار اوسیدونکی. که څه هم په تیرو څو کلونو کې د افغان ځوانانو لپاره د پرمختګ زمینې نه وي برابرې شوې، خو په اوسني شرایطو کې اوسنی حاکم نظام کوښښ کوي چې د ځوانانو لپاره د پرمختګ مختلفې لارې چارې ولټوي. یو دغه دی چې په کور دننه دوی لپاره د کاري زمینو رامنځته کول دي او همدارنګه د معیاري بنسټونو رامنځته کول د پوهنتونونو، مدارسو یا دې ته ورته نوره. او همدارنګه اوسنی حاکم نظام په دې هڅه کې هم ده چې ځوانان له هغه ناوړې پدیدې څخه چې په نشهیي توکو باندې روږدي ول، بدبختانه په تیر کې ډیری ځوانان له مختلفو ستونزو سره مخ وو چې یو له هغوی تر ټولو لوی لامل یې هغه نشهیي موادو چې اوس په دې برخه کې اوسني حاکم نظام ځوانانو ته ډیره توجه کړې ده. دغه ځوانان یې د لور اوږده کېدا څخه ژغورلي دي او دوی دپاره یې د کاري زمینو رامنځته کولو هڅې لا ګړندۍ ساتلي دي او غواړي چې په راتلونکي کې ورته په مختلفو لارو چارو د کاري زمینې برابرې کړي. او همدارنګه حاکم نظام چې د ځوانانو دپاره د پرمختګ یو لوی لامل دا هم دی چې په اوسني شرایطو کې ځوانان په د هېواد په بېلابېلو برخو کې مختلف شیان جوړ کړي دي، نوښتونه یې رامنځته کړي دي چې د اوسني حاکم نظام له خوا نه ډېر ستایل شوي دي او دوی ته د پرمختګ ټټر وهل شوی دی او دوی سره د لاسنیوي همکاري هم کړې ده. لکه په ځینو ولایتو کې ځوانان شته دي چې د کمپیوټر په برخه کې نوښتونه یې رامنځته کړي دي، اپلیکیشنونه رامنځته کړي دي، ټولنې دپاره هغه ډېر ګټور تمام شوي دي چې له هغوی له جملې نه ویلی شوي دي. او د اسانه درملنې په نامه باندې اپلیکیشن و، یو همدارنګه د لیپن کارت په نامه اپلیکیشنونه و چې موږ عملا لیدلي دي چې هغه په طبي برخو کې استفاده کیږي. او همدارنګه په ټکنالوژي برخه کې نور ځوانان هم دي چې د هېواد په بېلابېلو برخو کې ځوانان په دې هڅو کې دي چې نوښتونه رامنځته کړي او اوسني حاکم نظام له دوی څخه ملاتړ کوي او د دوی د هڅونې په خاطر باندې یو دلته یو اداره هم شتون لري چې دغه ځوانانو په لټه کې دي چې هغوی غواړي چې نوښتونه رامنځته کړي او دوی د هغوی ته د پرمختګ زمینه مساعده کوي. پیغام د امن امن نور مړ د جګړې اور شو. راځئ سره راټول شو. د ځوانانو پرمختګ یوازې د فردي اړتیاو پورې محدود نه دی، بلکې ټولنیز عدالت هم د دې پرمختګ یوه برخه ده. ځوانان باید پوه شي چې څنګه د خپلو حقونو او مسؤلیتونو په اړه څرګندونې وکړي او د نورو د حقوقو ملاتړ وکړي. د ځوانانو سیاسي پوهه هم د هغوی د پرمختګ یوه مهمه برخه ده.
ځوانان باید د سیاسي پروسو د انتخاب حق او د خپل حقوقو په اړه پوهه ولري. د سیاسي پوهاوي په ترلاسه کولو سره ځوانان کولی شي د خپل هیواد په پرمختګ کې فعاله ونډه واخلي. د ټکنالوژي په برخه کې پرمختګ هم د ځوانانو لپاره حیاتي دی. ځوانان باید د ټکنالوژي نوو پرمختګونو سره آشنا وي او د دې ټکنالوژیو د ګټې اخیستنې مهارتونه زده کړي. د دې لپاره چې ځوانان په راتلونکي کې د نوو چارو، ساينس او صنعتونو په برخه کې بریالي شي، دوی باید د ټکنالوژي په مختلفو برخو کې مهارتونه ترلاسه کړي. په همدې اړه له یو تن ځوان څخه اورو. بسم الله الرحمن الرحیم. ادریس ناصری یم د کابل ښار یو تن اوسیدونکی. د ځوانانو د پرمختګ عوامل که په عمده توګه راواخلو، لومړی خو د هرې کټګورۍ یا په اصطلاح باندې د هرې جامع دغه پرمختګ وسیله تعلیم دی، علم دی. او د هغه باوجود کله چې یو ځوان تعلیم کوي، راولاړېږي، خپلو هدف ته ځانونه رسوي، په هغه کې بیا بېلابېلې مرحلې دي، لوړې دي، ژورې دي. په اصطلاح باندې د افغانستان اوسنی اقتصاد دی، غربت دی، ستونزې دي. خو لومړی هغه پیل یې له زده کړو کېږي، بیا سختي او تکالیف ګالي او په ټولنه کې ناخوالو، بدبختیو د راپورته کېدلو او هغوی ته حل لارې لټول او په څنګ کې ورسره د ټولنې د پرمختګ او بقا لپاره خپلې هلې ځلې. دا د دې لامل کېږي چې یو ځوان په اصطلاح پرمختګ کوي، له هغه خپله کوره کلي راوځي، له هغه سیمې راوځي، البته په ملي کچه ځان ستړی کوي، له هغه څخه وروسته نړیوالې درجه بندۍ ته ځان رسوي. هدف ته رسېدل یا په اصطلاح د پرمختګ لپاره چې کوم هدف او پلان دی، تر ټولو لومړنی هغه شرط چې دی هغه مبارزه ده. قوي عزم، قوي اراده او په اصطلاح اوسپنیزه مبارزه ده چې تر څو هدف ته ځان رسول دي. ځوانانو ته مو پیغام دا دی چې اوس د ساينس او د ټکنالوژۍ وخت دی. باید خپل وخت بې ځایه تیر نه کړي، له بې ځایه ملګرو، مشاورینو او دغه څخه ځان وساتي. خپل تعلیم ته مخه کړي. نن سبا د ټکنالوژۍ دور دی، ساينس دی، انجینري ده، په اصطلاح طبابت دی، نور زراعتي برخې دي، اقتصادي برخې دي. په هغو کې د خپل تخصص وکړي، مطالعه دې وکړي، معلومات دې ترلاسه کړي، علم دې وکړي، زده کړې دې وکړي، پر ځان دې زحمتونه تیر کړي. ځکه دا هیواد، دا ټولنه، د دې ځوانانو راتلونکي هیلې همدوی ته دي، ځوانانو ته دي. ځوانان د دې هیواد په اصطلاح باندې د دې بڼه هغه تنکي ګلان دي چې د راتلونکي ډېر امیدونه پورې تړلي دي. نو د دوی څخه مو غوښتنه دا ده او هیله مو دا ده تر څو خپل وخت بې ځایه تیر نه کړي، تعلیم وکړي، علم وکړي، زحمتونه، سختي وګالي، تر څو خپل ملک، خپل ولس او خپل راتلونکي ته د مستر خدمت وګرځېږي. د ځوانانو د پرمختګ په اړه د تفصیلي معلوماتو په ترڅ کې د ځوانانو د ژوند مختلف اړخونه او هغه عوامل چې د هغوی د پرمختګ سبب ګرځي، لکه فزیکي، رواني، تعلیمي، اقتصادي، ټولنیز، سیاسي او فرهنګي پرمختګ په پام کې ونیول شي. په دې لړ کې د ځوانانو د ژوند د ټولو اړخونو څېړنه اړینه او مهمه ده، تر څو پوه شو چې کوم عوامل د هغوی پرمختګ ته وده ورکوي او کومې لارې باید تعقیب شي. د ځوانانو پرمختګ نه یوازې د فردي لاسته راوړنو پورې تړلی دی، بلکې د ټولنیزو، فرهنګي او سیاسي اړخونو پراخوالي ته هم اړتیا لري. درنو اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې بیا هم د ځوانانو پر نظرونو تم کیږو. هر زړه لوي نو ډکو دستړ ژوند کې بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالحسیب عرب یم، د کابل اوسیدونکی. زموږ موضوع د ځوانانو د پرمختګ عوامل په اړه کې دی. ځوانان د هرې ټولنې تر ټولو مهم، فعال او اغیزمن قشر ګڼل کیږي. د هیواد سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او کلتوري پرمختګ تر ډیره بریده د ځوانانو له وړتیاو، پوهاوی او سالمې روزنې سره تړاو لري. که ځوانان له سالمو امکاناتو، مناسبې روزنې او مثبت چاپیریال څخه برخمن شي، نو کولی شي ټولنه د پرمختګ پر لور بوزي.
خو کله ستونزو بې عدالتۍ او بېلارۍ سره مخ شي نو ټولنه له جدي خطرونو سره مخ کیږي. له همدې امله د ځوانانو د پرمختګ عوامل پیژندل او پیاوړي کول ډېر ارزښت لري. لومړی هم د زده کړه او تعلیم. زده کړه د ځوانانو د پرمختګ تر ټولو بنسټیز عامل دی. تعلیم د انسان فکر روښانوي، شخصي وړتیاوې لوړوي او د ژوند لپاره سالمې لارې چارې ورزده کوي. دویم هم د کورنۍ د انسان لومړنی ښوونځی دی. د ځوان شخصیت، اخلاق او فکر تر ډیره په کورنۍ کې جوړیږي. او دریم اقتصادي فرصتونه او کار. نو اقتصادي ثبات د ځوانانو د پرمختګ لپاره حیاتي ارزښت لري. بیکارۍ د ځوانانو تر ټولو ستره ستونزه ده. او څلورم روغتیا او سالم ژوند. روغتیا د انسان تر ټولو لویه پانګه ده. سالم ځوان سالم فکر او سالم عمل لري. او پنځم ټولنیز چاپیریال. ټولنه د ځوان فکر او چلند پر جوړښت ژور اغیز لري. شپږم کلتور او ارزښتونه. کلتور د یوې ټولنې هویت دی. سالم کلتور د ځوانانو شخصیت پیاوړی کوي، ملي هویت پیاوړی کوي، اخلاقی ارزښتونه ساتي، د افراطي فکرونو مخه نیسي. اسلامي او ملي ارزښتونه که په سمه توګه ترویج شي نو ځوانان به پر سالمه لاره روان شي. اووم سیاسي پوهاوی او ګډون. سیاسي پوهاوی ځوان ته دا توان ورکوي چې د خپل هیواد د راتلونکي په جوړولو کې ونډه واخلي. د سیاسي ګډون ګټې دا دي: د مسؤلیت احساس، د مشرتابه وړتیا، د فساد پر ضد مبارزه. ځوانان باید د قانون په چوکاټ کې سیاسي فعالیت ولري، نه د تاوتریخوالي له لارې. اتم ټکنالوژي او نوښت. په نننۍ نړۍ کې ټکنالوژي د پرمختګ مهمه وسیله ده او د ټکنالوژي رول معلوماتو ته اسانه لاسرسی، آنلاین زده کړه، نوښت او خلاقیت، نړیوال ارتباط. خو که ناسمه وکارول شي نو د وخت ضایع او اخلاقی ستونزې رامنځته کوي. د ځوانانو پرمختګ یو څوړخیز بهیر دی چې تعلیم، کورنۍ، اقتصاد، روغتیا، ټولنه، کلتور، سیاست او ټکنالوژي پکې مهم رول لري. که دولت، کورنۍ او ټولنه په ګډه د ځوانانو ملاتړ وکړي نو یو روښانه، باثباته او پرمختللی راتلونکی تضمینېدای شي. پر ځوانانو پانګونه په حقیقت کې د ټولنې پر راتلونکي پانګونه ده. ته غلم بی زور شو نور پای تر رسیدلای ته غلم بی زور. د احساساتي پوهې مفهوم هم د رواني پرمختګ یوه برخه ده چې د ځوانانو لپاره حیاتي دی. دا پوهه دوی ته د دې وړتیا ورکوي چې خپل احساسات درک کړي، د نورو احساسات وپیژني او په دې توګه په ټولنیزو اړیکو کې بریالی شي. اقتصادي پرمختګ د ځوانانو لپاره حیاتي دی. د ځوانانو لپاره باید د مالی پوهې پراختیا، د کاروبار زمینه، د کار بازار پیژندنه او د مالی مهارتونو زده کړه یو اساسي موضوع شي. ځوانان باید د پیسو اداره کولو، پانګونې کولو او د کار موندلو مهارتونه زده کړي. همدارنګه د ځوانانو اقتصادي پرمختګ یوازې په شخصي کچه نه دی بلکې ټولنیز پرمختګ ته هم اړوند دی. کله چې ځوانان په اقتصادي لحاظ خپل ځانونه پیاوړي کوي هغوی کولی شي د ټولنې په پرمختګ کې هم فعاله ونډه واخلي. په همدې اړه مو له مولوي صاحب محمود مخبت څخه پوښتلي. محترم مخبت صاحب، تاسو هم ستړي مشي، په خپرونه کې درته هرکلی وایو. اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. له سلام څخه وروسته مننه عزیزي صاحب، الله دې روغ جوړ او په شرعي امورو کې موافق او بریالی ده. کور مو ودان ژوندي اوسئ چې خپرونه ته راغلی. په خپرونه کې مو زموږ دعوت ومنه. زموږ د خپرونې موضوع هم مخبت صاحب ځوانان او د پرمختګ عوامل دي. پیل به له دې پوښتنې څخه وکړو چې کوم مهارتونه د یو هیواد په پرمختګ کې د ځوان نسل لپاره ضروری او اړین بلل کیږي. په دې حقله باندې خو ډیر داسې مهارتونه دي او ډیر داسې اسباب او عوامل دي چې د ځوان نسل لپاره د پرمختګ سبب او عوامل جوړیږي. اول کومګ په دې کې دا وایو چې تعلیمي عقیدوي مهارتونه، دا مهارتونه د یو هیواد د پرمختګ لپاره حیاتي ارزښت لري او ځوان نسل ته زده کړه یا زده کول ډیر لازم او ضروری بولو.
یو ځوان باید د عقیدې له لحاظه په سالمه او کامله معنا سنبال وي او دا ډیر مهم عقیدوي مهارت او پرمختګ بلل کیږي. اسلامی تعلیم چې په عرب کې ورته مونږ او تاسې دینی تعلیم هم وایو، دا هم یو مهم مهارت ده او نور هم د ټول ژوند لپاره د پرمختګ سبب بلل کیږي، لکه ریاضي، فزیک، کیمیا، کمپیوټر ساينس، تحقیق او نوښتګر فکر. دغه مهارتونه د ټکنالوژي، صنعت، انرژي او پرمختللو پروژو بنسټ جوړوي. تخنیکی او مسلکی مهارتونه هم شته. عزیزي صاحب، په تخنیکی او مسلکی مهارتونو کې برېښنا، نلدواني، تجارت، د موټرو میخانیک، انجینری، د معلوماتي ټکنالوژي مهارتونه لکه پروګرامونه، نتورک. دغه مهارتونه د اقتصاد د پیاوړتیا او د کار د پیدا کولو لپاره خورا اړین او مهم بلل کیږي. بل عزیزي صاحب، د ژبې مهارتونه دي. د ژبې په مهارتونو کې مهم مهارت دا وي د یو ځوان مورنۍ ژبه پښتو وي. په پښتو ژبه باندې لیک او لوست په صحیح او د اصولو مطابق دا د دې ځوان لپاره یو مهارت ده. د یو چا مورنۍ ژبه دری وي، په دری ژبه باندې لیک او لوست ویل او لوستل دا په صحیح او په کامله معنا چې د اصولو په چوکاټ برابر وي، دا د یو پرمختګ ده. بل عزیز محترمه، د ژبې په مهارتونو کې نړیوالې ژبې دي. په نړیوالو ژبو کې اړیکه نیول یا د اړیکې نیول لپاره زمینه مساعده کول او د کارموندنې لپاره ژبې دا یو کلیدي رول لري. نړیوالو ژبو کې تجارت په نړیوالو ژبو ده، صناعت په نړیوالو ژبو ده. پیل د یو تجارت، د یو صناعت، دا نړیوالو ژبو ته ضرورت لري. بل اقتصادي او سوداګریز مهارتونه دي د ځوانانو یا د ځوان نسل لپاره. یو ځوان یا یو معاشره باید په اقتصادي پرمختګونو او یا سوداګریز پرمختګونو کې ډیر مهارت ولري. مثال مدیریت ده. یو ځوان باید ټول وخت په ځان کې د مدیریت قوه موجوده کی. د مدیریت د قوې د موجودیت لپاره بعض عوامل دي چې هغه انسان په ځان کې پیدا کړي یا په هغه باندې عمل وکړي. دا به خپل په مدیریت باندې قوه لري چې وایي کی. بل مارکیټینګ ده، مالی پوهه ده، سوداګریز پیلول چې څنګه یو څوک وکولای شي د تجارت لپاره یو اولینی قدم کیدي. مطلب لدینه دا ده یو څوک بام ته خیزي او زینه ورته یې کړه. بام ته چې خیزي نو دا سمللا سدې نشي کولای چې په زینه کې په دریمه پټه پایا کې یا په پنځمه پټه پایا کې د شروع وکي بام ته خیزي. دای چې بام ته خیزي اوله پټه پایا کې پخګدي، لغه نو ورسته به دومره پټه پایا کې پخګدي، لغه نو ورسته به برخیږي که پنځه پټه پایا کې کلاسي او کدولسي. دا مهارتونه د اقتصاد د پرمختګ ستونزو حلوي او نوې فرصتونه رامنځته کوي. بل ټولنیز او رهبري مهارتونه دي. اړیکه نیول، د ستونزو حل، رهبري، ټولنیز بدلون لپاره مثبت فکر. دغه مهارتونه د قوي ټولنې جوړولو لپاره مهم دي. تخلیقي او نوښتګر مهارتونه دي. هنرونه، ډیزاین، ابتکاري فکر، د ټکنالوژي او هنر ګډ کار. نوښت د پرمختګ تر ټولو قوي محرکه ده. روغتیايي او فزیکی مهارتونه دي. روغ ژوند، سپورت، ذهني سلامتیا، مدیریت. ځوان نسل چې سالم وي د هیواد جوړونې لپاره لا مؤثر وي. همدارنګه ډیجیټلي مهارتونه هم شته. دا مهارتونه د انټرنیټ خوندي کارونه، ډیجیټلي مارکیټینګ، انلاین زده کړې، د عصري ټکنالوژي سم استعمال. په معاصر عصر کې د نړۍ هر برخه ډیجیټل شوې ده. نو په اوس وختو کې د ځوانانو لپاره مهارتونه په مختلفو اقسامو او په مختلفو برخو کې یو ځوان کولای شي پرمختګ وکړي. مونږ دا څو مثالونه د نمونې په شکل وښودل. اڅه خو ډیر داسې عوامل جوړېدلی شي چې انسان یا یو ځوان یا په مجموع کې ځوانان د ځوانانو د پرمختګ لپاره
یو اسباب او یو زمینه مساعد او برابر کړي. ډیره مننه مخبت صاحب، کور مودان ژوندي اوسئ. تاسو د ساينس او ټکنالوژي یادونه وکړه. د ټکنالوژي کارول د ځوانانو د نوښت قوت څنګه پیاوړی کولی شي؟ محترم عزیزي صاحب، ټکنالوژي کارول د ځوانانو د نوښت یعنی ابتکار قوت په څو مهمو لارو پیاوړی کوي. بله، دلته یې تشریح کوو. اول، اسانه لاسرسی د معلوماتي زده کړو سرچینو ته. ټکنالوژي د ځوانانو لاسرسی د نړۍ هر ډول معلوماتو ته. کله چې یو ځوان په څو دقیقو کې نوي څه زده کړي نو ذهن یې نوښت ته چمتو کیږي. بله، لکه انلاین کورسونه، یوټیوب چینل کې ښوونیزې ویډیوګانې، الکترونیکي کتابونه. موږ لله الحمد علما، هغه علما چې په وظیفو کې زیات مصروفي بله او یا ګرځي را ګرځي حکومت ده، مصروفیتونه زیات وي، ټول وخت له ځان سره کتاب نه ګرځول کېږي. بیا که ځان سره کتاب هم وګرځې نو ته به یو جلد کتاب ځان سره وګرځې، 2 جلده به ځان سره وګرځې، 5 جلده 6 جلده کتاب له ځان سره نشي ګرځولی. په موبایل کې الکترونیکي کتابونه دي. ما سره هم الحمدلله په موبایل کې مکتبه شامل است. هر وخت موږ مطالعه لدې مکتبې نه کوو. دا په موبایلونو کې د کتابونو ګرځول د علماو لپاره یا د ځوانانو لپاره دا ډیر مهم دي. یو عالم لزان سره 50 کتابونه په هغه صورت کې ګرځولای شي چې د سره یو مستقل موټر وي ده. بله، دا هم بعضی مشکلات او ستونزې پیدا کوي. یو ادارې ته ځي د تا موټر په اصولي لاره باندې سکن ته وړاندې کیږي، اغل ته په سکن کې یا داخل د اداره کې تا ته د کتابو د وړلو اجازه نه وي. بله، او موبایل په جب کې دا په موبایل کې 200-300 کتابونه هم سړی ساتلی شي. دا معلومات د نوو نظریاتو د رامنځته کېدو زمینه برابروي. بله، په موبایل کې مطالعه کول یا په موبایل کې کتاب ګرځول یا یوټیوب چینل کې ښوونیزې ویډیوګانې کتل یا انلاین کورسونه تعقیبول دا د نوو نظریاتو لپاره یو زمینه برابروي. دوهم، تخلیقي وسایل وړاندې کوي. ټکنالوژي ځوانانو ته داسې وسایل ورکوي چې د خپل نوي نظریاتو د عملي کولو توان پیدا کړي. مثال، اپلیکیشن جوړولو وسایل. دا وسایل د یو ښې نظریې څخه حقیقي محصول جوړولو ته یو اسانه لاره پیدا کوي. دریم، د ستونزو د حل لپاره نوې لارې خلاصوي. ټکنالوژي ځوانانو ته دا فرصت ورکوي چې د ټولنې ستونزې په نوې بڼه حل کړي. بله، لکه زراعتي ستونزو حل د ټکنالوژي په وسیله، د زده کړې لپاره انلاین سیستمونه، د روغتیا لپاره نوي اپلیکیشنونه. ځوانان نوې لارې لټوي، دا د نوښت ځواک پیاوړی کوي. په انلاین سیستمونو کې یو ځوان یو نوې لاره په ډیر اسانه او په ډیر کم وخت کې پیدا کولای شي او دا د نوښت ځواک پیاوړی کوي. د ګډ کار لپاره اسانتیا رامنځته کوي. ټکنالوژي د ټیمي کار لپاره خورا موثره ده. ځوانان کولی شي په انلاین ډول یو ځای کار وکړي. دې ته مخکې ما اشاره وکوله عزیز صاحب، بله، چې موږ په موبایل څخه استفاده حسنه یو څوک کوي، هغه انلاین درسونه پکې دي، انلاین کاروبار هم شته پکې. بله، یو څوک وي یو چا سره کاروبار شروع کړی وي، عملګری په افغانستان کې په لرې ولایت کې وي، د ده لاسرسی په ورځ کې 2-3 وارې خو بالکل امکان نه وتلی ده. خو د ټکنالوژي په وسیله باندې 4 ساعته د هغه سره انلاین خبرې کولی شي. هغه خپل کاروبار کې نظریات وړاندې کولی شي، خپل کاروبار ته ترقي ورکولی شي. د ټکنالوژي په واسطه باندې له نړیوالو ځوانانو سره اړیکې نیول دا هم د ځوانانو لپاره د نوښت قوت پیدا کوي. د کاروبار پیل اسانتیاوي. ټکنالوژي د نوي کاروبارونو پیل کول اسانه کړي دي. څوک کولی شي یوازې په ټلیفون یا کمپیوټر انلاین کاروبار جوړ کړي. ما مخکې هم دې ته اشاره وکوله. بله، چې یو څوک په افغانستان په لرې ولایت کې وي نو هغه ته خو په ورځ کې 2-3 وار رسیدګي نه کېږي که نه، خو د ټکنالوژي په واسطه په ورځ کې 3 نه بلکې 10 وار هم ته له هغه سره خبرې او یو موضوع شریکولی شي. تجربې او ازموینې توان. ټکنالوژي تجربې هم قوي کوي او ازموینې توان هم یو ځوان یا په یو انسان کې پیدا کوي.
په ټکنالوژي سره ځوانان کولی شي په چټک ډول نظریاتو ازمویښت وکړي. مثال یو اپلیکیشن په څو ورځو کې ازموینه ورکوي یا په څو ورځو کې امتحان کیږي. د خیال ډیزاینونو چټک کوي. دا سرعت د نوښت کچه ډیروي. ټکنالوژي د ځوانانو لپاره د نوښت دروازه ده. هر ځوان چې ټکنالوژي په سمه توګه وکاروي کولی شي نوې مفکورې جوړې کړي، ستونزې حل کړي، نوې کاروبار پیل کړي، د خپلو خلکو او هیواد د پرمختګ لپاره مهم رول ولوبوي. د شریعت غږ راډیو قدرمنو اوریدونکو د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه د مخلوبات له دمې نه بیا هم بیرته راګرځو خپرونې ته. په خپرونه کې مونږ مه هېروئ. د مدرسې او پوهنتون زلمو لاسونه ورکړئ، د مدرسې او پوهنتون زلمو لاسونه ځوان او ټولنه خواره کړئ، خلک ویش کړئ کتابونه. په دغه خپرونه کې فکري، عقیدتي او ټولنیزو برخو کې د ټولنې مخکښو ځوانانو نظرونه او غوښتنې اوریدلی شي. دغه خپرونه هره جمعه د شپې له 9:05 څخه تر 10 بجو او تکرار یې د شنبې سهار له 18 څخه تر 9 بجو پورې له شریعت غږ راډیو څخه اوریدلی شي. شریعت غږ راډیو 93 FM. انتقام پته دی د اغزو فصل تیر شو زمون نه او ګلو نه ورکړئ، د مدرسې او پوهنتون زلمو لاسونه ورکړئ. قلم درته راوړم او کتاب درته راوړم. جایزه لرونکي خپرونه په دغه خپرونه کې زموږ پوښتنې ځواب کړئ او جایزه ترلاسه کړئ. اولو العزم پیغمبران څو دي یا شمیر څومره ده؟ فقط شمیر راته ووایه. د پوهې په رڼا کې ښه نصاب درته راوړم. دغه خپرونه له شنبې تر چهارشنبې په ژوندۍ بڼه د ورځې له 2 تر 3 له شریعت غږ راډیو 93 FM څخه اوریدلی شي. په دې خپرونه کې د اړیکې شمیره 0 لس وسوه اته. شریعت غږ راډیو 93 FM. پوهې په رڼا کې ښه نصاب درته راوړم. جایزه لرونکي خپرونه تو د مینې محبت امارات حق ګټونکی د امت. شریعت غږ 93 FM. مینې محبت امارات حق ګټونکی د امت امارات. یو ځل بیا ښه راغلاست او هرکلی د شریعت غږ راډیو ټولو هغو خوږو او قدرمنو اوریدونکو ته چې اوس مهال راسره ځوان او ټولنه خپرونه په مینه اوري. مخبت صاحب بیا هم تاسو ته راګرځو. تاسو راته ووایاست چې د ټولنیزو رسنیو کارول لکه فیسبوک، یوټیوب، ټیک ټاک د ځوانانو پر فکر او پرمختګ څنګه اغیزې کوي؟ مننه عزیزي صاحب. د ټولنیزو رسنیو کارول د ځوانانو پر فکر پرمختګ هم مثبت او هم منفي اغیزې لري. د اغیزو ډولونه یو څو موږ بیانو. د مثبتو اغیزو د معلوماتو او زده کړو اسانه لاسرسی، د بحث او نظریاتو د تبادلې فرصت، د نوښت او خلاقیت وده، د نړۍ لید پراخوي او دا په هغه صورت کې 4-5 مهارتونه ځوانانو ته ورکولی شي چې استفاده مثبته وي. او که چیرته استفاده منفي وي د وخت ضایع کول دي، ذهني ستړیا ورته رامنځته کوي. یو ځوان ژور فکر لري، په هغه صورت کې چې ځوان له انټرنیټ څخه منفي استفاده کوي د ژور فکر د کمیدو سبب ګرځي. غلط معلومات او ناسمه پوهه په هغه صورت کې یو ځوان پیدا کوي چې له انټرنیټ څخه منفي استفاده کوي. بی اساس عقیده پیدا کوي، رواني فشار او ځان کم ګڼل. یو ځوان دا له انټرنیټ څخه
استفاده کوي خو استفاده مثبت استفاده نه وي، منفي استفاده وي. ټول وخت به دا ځوان د دې احساس کوي چې زه تر ټولو کم یم. ځوان چې کله له انټرنیټ څخه په منفي ډول باندې استفاده کوي، ځوان ته دا احساس ورکوي چې زه کم یم. لکه ما مخکې هم تاته ویلې ټول وخت به دی په جامعه او په معاشره کې د ځان د کمښت احساس کوي. او له دې سره سره یو بله موضوع ته هم باید موږ اشاره وکړو چې له انټرنیټ څخه منفي استفاده ځوان په ګناهونو اخته کوي. هغه دا له انټرنیټ څخه نن سبا هر څوک استفاده کوي، خو کوم کسان چې مثبت استفاده ورڅخه کوي، مطالعه، تاریخ او د اسلامي نظام څخه دفاع کول، دا هم په انټرنیټ کېدلی شي. خو کوم کسان چې منفي استفاده ورڅخه کوي، د هغو به څو شیانو کې بدلون راځي. ذهن به یې کمزوری کېږي، نظر به یې کمیږي. مخکې یو ځوان نظره زیاته او پراخه وه، چې له انټرنیټ څخه منفي استفاده کوي نو نظر به هم کمیږي. او ټول وخت به دا د یو داسې چا ملاتړ کوي چې د هغه طرف باطل طرف وي. د مهارتونو لنډمهاله روزنیز پروګرامونه د ځوانانو په بیکارۍ باندې څه ډول اغیزې لري؟ لنډمهاله روزنیز پروګرامونه د ځوانانو په بیکارۍ باندې دا اړینې مثبت او مؤثر اغیزې لري. د دې پروګرامونو اهداف دا وي چې ځوانان د یو ځانګړي مهارت په زده کړه کې چټک پرمختګ وکړي، ترڅو د کار بازار کې ځان سیالۍ ته چمتو کړي. د ځوانانو د اقتصادي خپلواکۍ او مسلکي ودې لپاره مهمه وسیله ده چې په بیا رغونه، پرمختګ او کارموندنه کې مرسته کوي. مننه. کور مودان ژوندي اوسئ. د سپورت فعالیتونه د ځوانانو په ذهني او بدني پرمختګ کې څه ډول یا کوم رول لري؟ مننه عزیزي صاحب. د سپورت فعالیتونه د ځوانانو په ذهني او بدني پرمختګ کې ډیر مهم او حیاتي رول لري. سپورت نه یوازې د فزیکي روغتیا لپاره مفید ده، بلکې د ځوانانو په ذهن، شخصیت او ټولنیزو مهارتونو کې هم مهم بلل کیږي. بدلونونه راولي او مهم بلل کیږي. د بدن روغتیا پیاوړې کوي، د ذهني صحت او تمرکز پیاوړی کوي، د شخصیت او ځان باور پیاوړی کوي. سپورت د ځوانانو شخصیت باندې هم اغیزه لري. د هر تمرین او ورزش په اوږدو کې ځوانان د خپلو حدودو د ماتولو هڅه کوي، چې دا د خپل باور زیاتولو او د زده کړو وړتیا لوړولو سبب ګرځي. سپورت شخصیت جوړونه، د ځان باور، انضباط او صبر زیاتوي. سپورت احساساتي ځواک، د احساساتو او فشار سره مقابله کولو زده کړه کوي. د وخت مدیریت، د وخت تنظیم او سمبالښت ته وده ورکوي. د نوو ستراتیژیو او حل لاره پیدا کوي. ډیره مننه. کور مودان ژوندي اوسئ. مخبت صاحب، ورزو یوې بلې برخې ته چې د ځوانانو لپاره ډیره زیاته مهمه ده. ځوانان څنګه کولی شي د سیمه ییزو ستونزو د حل په برخه کې نوښتونه رامنځته کړي؟ مننه جناب عزیزي صاحب. ځوانان کولی شي د سیمه ییزو ستونزو د حل په برخه کې د نوښت رامنځته کولو لپاره څو مهمې لارې تعقیب کړي. د ځوانانو په ذهني ځواک، تخلیقیت، نوښت او ټکنالوژۍ کې د پوهې پراختیا د سیمه ییزو ستونزو د حل لپاره پیاوړې وسیله ده. د خلاقیت وده د پرمختګ په بهیر کې څه ډول مهم ده؟ مننه جناب عزیزي صاحب. د خلاقیت وده د پرمختګ په بهیر کې خورا مهمه او اړینه برخه ده. خلاقیت نه یوازې د پردي ژوند د ښه کولو لپاره اړین ده، بلکې د اسلامي ټولنې، اقتصاد او ټکنالوژۍ پرمختګ کې هم مهم رول لوبوي. خلاقیت د پرمختګ په بهیر کې مهم رول لري. نوښت او حلال لاره پیدا کول، د ستونزو د حل لپاره نوې لاره، اقتصادي پرمختګ، ټولنیز او فرهنګي پرمختګ، علمی او تحقیقي پرمختګ، شخصي پرمختګ. په عمومي توګه خلاقیت د پرمختګ بنسټ ده.
د خلاقیت وده د ټولنې اقتصاد، ټکنالوژي او فردي پرمختګ لپاره د لاسته راوړلو اساس جوړوي. مننه. کور مودان ژوندي اوسئ. یوه بله برخه هم چې د ځوانانو لپاره ډیره زیاته مهمه ده، د مخدره توکو مخنیوی د ځوانانو د سالم پرمختګ لپاره څومره مهم دی؟ د مخدره توکو مخنیوی د ځوانانو د سالم پرمختګ لپاره په 100% مهم ده. کوم ځوانان چې د مخدره موادو په نیشو روږدي وي، د انسانیت، بشریت، علمی، عقیدوي، کلتوري او ادبي ارزښتونو څخه بې برخې وي او خپل زندگی د مثبت نه بلکې د منفي زندگی طرف ته روانوي. محترم مولوي صاحب سید محمد مخبت، ډیره زیاته مننه چې خپرونه ته راغلی. په خپرونه کې موږ او قدرمنو ځوانانو سره خپل نظریات شریک کړل. مننه عزیز صاحب او د شریعت غږ رادیو له کارکونکو، همکارانو او تعقیب کوونکو څخه نړۍ مننه. استقلال مو نړۍ ولید جلال مو ګټل استقلال مو نړۍ. درنو اوریدونکو، په پایله کې ویلی شو چې د ځوانانو پرمختګ یو څو اړخیز بهیر دی چې تعلیم، کورنۍ، اقتصاد، روغتیا، ټولنه، کلتور، سیاست او ټکنالوژي پکې مهم رول لري. که دولت، کورنۍ او ټولنه په ګډه د ځوانانو ملاتړ وکړي نو یو روښانه، باثباته او پرمختللي راتلونکي تضمینېدای شي. پر ځوانانو پانګونه په حقیقت کې د ټولنې پر راتلونکي پانګونه ده. نو درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ ځوان او ټولنه خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې چې زه روحان الله عزیزي یو ځل بیا له یوې نوې موضوع سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضریږم. تاسو ټول په پاک الله سپارم د ګران ودان افغانستان په هیله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پیغام د امن امن، نور مرد جګړې غور شو.